زمونږ د خوریا هغه کوم اختطافچي چې و هغه چې د په شهادت هم رسولی و د هغې د اقرار کول نه وروسته دغه ځوان چې تاسې ګورئ دی ونیول شو د طالبانو طرفه او بیا وروسته د نه چې د اقرار کوي نو طالبانو هغه هم په مرمۍ باندې ځای په ځای عمل ته ایستلی او بلکې دا ویلي دي ان شاء الله د دې د ما ډېر همکاري کړې ده کور یې آباد او ډېر اطمینان یې راکړی و ان شاء الله چې حکومت به نیسي حکومت به کامیابیږي او غوښتنه مې همدا ده چې هر څومره زر کېږي دغه درد چې په ما باندې دی او دغه قاتلین ونیول شي. د اذان نیوز محترم ولیدونکو السلام علیکم. د ننګرهار امنیتي مجاهدین وایي د وړوکي الیاس قاتل یې په خپله سزا رسولی ده. یو هفته وړاندې د الیاس په نوم یو 15 کلن ماشوم چې د دوو خویندو یوازینی ورور و د اختطافچیانو له لورې وتښتول شو. وروسته یې پلار ته زنګ وواهه او 50,000 امریکایي ډالر یې ترې وغوښتل. پلار یې په سرو سترګو ژړل، ورته ویل خیر د مهلت راکئ، څادر به واچوم، زه دومره پیسې نه لرمه. خو هغه بې رحمه قاتل یې زوی وژلی، وروسته یې په بوجۍ کې داسې په یو پلاستیکي بوجۍ کې یې داسې تاو کړی و چې ان د هغه رنګ یې هم تور کړی و. تر هغې وروسته یې دغه ماشوم ورته د کور مخې ته غورځولی و او بیا یې ورته زنګ وهلی و چې راشه زوی دې د کور مخې سره کوڅه کې ده. کله یې چې پلار ورځي وګوري زوی یې داسې یخ ده لکه یخجال څخه چې راویستلی وي. کوڅه کې دی ایمان خان، زه چې کله کوڅې ته راوتلم نو زما زوی یو روجۍ کې پروت و، سپینه روجۍ وه، دې کې پروت و، داسې قات و، دې باندې لاس کېږدم خو ګنډې ډېرې ورکړې وې، ما دا لاس خپل دننه کړه چونډه کړه دې ځای ته ساحې ته مې دننه کړه، دا ډېر یخ و. داسې فکر مې وکړ چې دا زما زوی په یخچال کې ایښی، ډېر یخ و. ما ورته وزر وکړو، زارۍ مې ورته وکړې چې زما معلومات غلط چا درکړي، زه ډېر غریب فقیر سړی یم، 3 کاله کېږي چې اوزګار یم، وظیفه نه لرم او دغه زوی مې چې دی قلبي تکلیف لري، خیر دی ما سره یې لږ وغږوئ انشاءالله چې زه به سوال وکړم، څادر به چېرته واچوم، میډیا سره به یې شریکه کړم چې ما سره څوک چنده وکړي تا ته به یې درکړم، خو ما سره دغه هلک وغږوم. دویله اسلام څخه چې راویستلی وي. دغه پیښې یوازې د الیاس د پلار زړه ونه درداوه. دغه خبر په ډېرې تیزۍ سره په سوشل میډیا کې خپور سو چې له امله یې زرګونو او لکونو انسانان ودرېدل. وروسته امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې 100 تنه نفر یې د الیاس د اختطاف په تور نیولي دي چې تر تعقیب او پوښتنو څخه لاندې دي. بالاخره د وړوکي الیاس اختطافګر د هغوی ګاونډي دغه کس راوځي. د دې کس نوم جواد ده. اصلي اختطافګر و هغه څوک چې الیاس یې په شهادت رسولی او همدغه وحشي انسان و. د ننګرهار د امنیتي چارو مرستیال مل پاسوال مولوي محمد طاهر مبارز وایي چې یاد تن تېره ورځ د عملیاتو پر مهال وژل شوی ده او دې قضیه کې نور شامل کسان نیول شوي دي چې له نیول شوو کسانو سره به د شریعت له مخې چلند وشي. که څه هم د امنیه قومندانۍ اعلامیه دا وایي چې دغه کس د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوی ده، خو داسې ګمان هم کېږي چې دغه شخص وروسته له هغې چې تشخیص شوی ده چې همدا اختطافچي او وژونکی ده د امنیتي ځواکونو له لوري د خپل عمل په سزا رسېدلی ده. د الیاس ماشوم ماما هم تاییدوي چې همدغه یې د خوريي قاتلین و چې د امنیتي ځواکونو له لوري په سزا رسېدلي دي. سلامونه احترامات دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. زمونږ د خوریا هغه کوم اختطافچي چې و هغه چې دی په شهادت هم رسولی و د هغې د اقرار کول نه وروسته دغه ځوان چې تاسې ګورئ دی ونیول شو د طالبانو طرفه او بیا وروسته د نه چې دی اقرار کوي نو طالبانو هغه هم په مرمۍ باندې ځای په ځای عمل ته ایستلی او بلکې دا ویلي دي دغه کورنۍ ته هم چې د دې جنازه به نه په دلته په کلي کې کوئ، نه به مثلا نه به په ننګرهار کې کوئ، نه به د شرشهي په کلي کې کوئ او دا به ډایرکټ وړئ ښخوئ به، څوک در باندې خبر نه شي. نو دغسې ظلمونه چې خلک کوي نو هغه به انجام ته رسیږي او دا زمونږ یو ګاونډي و
نو د ګاونډیان نه دا هلې ډېرې کمې دي. ګاونډي مثال د وروري، مثال د خپل فامیلی، نو پروردګار دی